سلام او مینه مې قبول کړې دوستانو. ګلپاڼې اخر هم د ډانس ویډیو جوړ کړه، که د ټیک ټاک لپاره وا او که د فیسبوک لپاره، خو د زړه ارمان یې پوره کړو. که غواړئ چې ویډیو وګورئ نو په دې ویډیو کې در سره هر څه شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې د ټیک ټاک بې شرمۍ ډیر خلکو شرمول. کله د یوې جنۍ خراب تصویران لیکيږي، کله د بلې جنۍ خرابه ویډیو لیکيږي او هر قسم شرمونه پکې خلکو ته پیښیږي. همدغسې ګلپاڼې سره هم وشول. داسې یو ویډیو یې راغلی ده چې په ټیک ټاک شیر شوې ده، ډانس یې پکې کړی دی او ډیر لوی مشکل ورته پیښ شوی. ګلپاڼه به تاسو ټول پیژنئ چې د پښتو مشهوره سندرغاړې ده او د پښتو سره سره په اردو، فارسي او نورو ژبو کې هم سندرې ویلي دي. تېره ورځ هغه د پښتونخوا خیبر ضلعې ته په چکر تللې وه چې هلته یې د ډیپټي کمشنر په بنګله کې د ډانس ویډیو جوړه کړې ده او بیا یې په ټیک ټاک اپلوډ کړې ده. د ویډیو شیر کېدو نه پس چې خبره تر وزیر اعلی محمود خان رسیدلی، یعنی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته چې کله معلومات شوي نو هغه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کړې چې ولې سرکاري کورونه د داسې کارونو لپاره استعمالیږي. هغه ویلي چې ګلپاڼې ته هر چا په دغه عمارت کې د ویډیو جوړولو اجازت ورکړی، هغه سره به قانوني کاروایی کیږي ځکه چې دغه یو سرکاري عمارت دی. خو بل اړخ ته د خیبر ضلعي ډیپټي کمشنر د خپل دفتر نه په جاري شوي یو بیان کې ویلي چې د ګلپاڼې د ډانس ویډیو سره زموږ هیڅ کار نشته. دا ویډیو د لنډي کوتل د ډیپټي کمشنر په عمارت یا کور کې جوړه شوې ده. خو بیا د لنډي کوتل ډیپټي کمشنر چې محمود اسلم نومیږي، هغه ویلي دي چې ګلپاڼه دلته خپلو رشته دارو کره راغلې وه او که د کمشنر سرکاري ودانۍ ته راغلې هم وي نو دې له نو په کار چې د ټیک ټاک ویډیو یې جوړه کړې وه او هیڅکله هم چاته د سرکاري عمارت په شخصي طور د استعمال اجازت نه ورکوو. دا یې هم ویلي دي چې په دې واقعه کې د شریکو کسانو خلاف به ډیره زر کاروایی وشي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. له نورو تازه خبرونو او په زړه پورې معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.